دوه شعر دي هغې نه مخکې غزل نه مخکې وینا کې تضادات دي په کردار کې تضادات وینا کې تضادات دي په کردار کې تضادات زمونږ په هر عمل کې په هر کار کې تضادات نو تاسو به تر څو یې ځان له پښتنو نو تاسو به تر څو یې ځان له پښتنو نو ستاسو به تر څو وي هر بنډار کې تضادات نو تاسو به تر څو یې ځان له پښتنو نو ستاسو به تر څو وي هر بنډار کې تضادات او غزل دی چې ستا د لاسه ما باندې زما جونګړ ورانه وي ستا د لاسه ما باندې زما جونګړ ورانه وي دا څنګه کېدی شي چې به ستا ماڼۍ ودانه وي دا څنګه کېدی شي چې به ستا ماڼۍ ودانه وي او څو پورې به کېږي په سرونو سیاست زمونږ څو پورې به کېږي په سرونو سیاست زمونږ څو پورې به وینه د پښتون داسې ارزانه وي او مونږه په پردو غمونو تل ورونه کړي دي مونږه په پردو غمونو تل ورونه کړي دي مونږ ته د خپل غم غندنه ولې دومره ګرانه وي ډېره مننه او دلته د ناولو کردارونو مرستیال ډېر وینم دلته د ناولو کردارونو مرستیال ډېر وینم دلته په سپېڅلو خلکو هر یو بدګمانه وي او شعر دی چې خدایه مختورن یې کړې په دواړو جهانونو کې خدایه مختورن یې کې په دواړو جهانونو کې څوک چې د پښتون په دښمنانو مهربانه وي ډېره مننه جي او اخري شعر دی چې دې مفاد پرستو نه هادي څه ګیله وکړو دې مفاد پرستو نه هادي څه ګیله وکړو دا خو یو متل شوی چې ورانه وي د خانه وي